بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که یو څوک قصدا 5 وخته د جماعت لمونځ نه کوي، د دې سزا څه ده؟ په دنیا کې او په آخرت کې څه تاوانونه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې تارک الجماعت یا قصداً د جماعت د لمانځه د پرېښودونکي لویه ګناه ده. یو روایت چې مصنف ابن شیبه په رقم 5502 روایت کړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لقد هممت ان آمر رجل يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم. وای زما قصد چې زه یو چاته امر وکم چې خلکو ته جماعت ورکي. پیغمبر علیه السلام دا وینا هغه کسانو ته د هغه کسانو په اړه فرمایلې ده چې جماعت یې پرېښی و، او داسې یې ورته وفرمایل: زه اراده لرم چې یو سړي ته امر وکم چې لمونځ خلکو ته ورکړي، بیا د هغه کسانو کورونه وسوځي چې د جماعت څخه پاتې شي. بل روایت کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. قال: وما العذر؟ قال: خوف او مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: څوک چې د جماعت आवाज واوري او د عذر پرته مسجد ته ولاړ نسی، یعنی کور یې وکړي، د ده لمونځ نه قبلیږي. دوی ورته وویل: عذر څه شی دی یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: بیره یا ناروغي ده. اگر چې د فتوا له مخې د دا سړي لمونځ د فرضو غاړې خو یې په خلاصې سولې، خو دا لمونځ یې داسې سو لکه نه لمونځ، یا دومرې لویه ګناه ده لکه لمونځ چې بیخي کړی نه. بل روایت کې راځي د ابن عباس رضی الله عنه عنهما څخه چا پوښتنه وکړه چې یو څوک ټوله ورځ روژه نیسي او ټوله شپه عبادت کوي، مګر د جماعت او جمعې لمانځه ته نه ځي، د ده څه حکم دی؟ ابن عباس رضی الله عنهما ورته وفرمایل: دا سړی به په دوزخ کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: چا که 3 جمعې د جماعت د سستیت له امله پرېښودی، الله جل شانه به یې پر زړه مهر ور ولګي، بیا به د حق او باطل ترمنځ فرق نسی کولی او نه به د جنت لاره پیدا کولی سي. دغه روایت ابو داود په جلد اول صفحه 200 رقم 1025 را نقل کړی دی. حاصل دا چې جماعت پرېښودل یا هغه څوک چې تارک الجماعت وي، دا سړی د کبیره ګناه کوونکی دی. د کبیره ګناهونو په سلسله کې یو د جماعت ترک دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.